بسم الله الرحمن الرحیم. پرین میں د توابع څلورم قسم بدل ویو چې بدل داسې یو تبعیغ ده چې نسبت کړه شوی وي د طرف ته د هغې څه چې نسبت یې شوی وي مطبوع ته و دغه بدل د کلام نه مقصود وي. بیا مصنف میشته د بدل قسمینه وشل چې بدل څلور قسمینه دی. یو بدل الکل من الکل ده چې د بدل مدلول یا هغه وي چې کیم د مطبوع مدلول وي. لکه جاءنی زیدون اخوک شه د زیدون مدلول هغه یو شخصیت ته هغه یو خاص سړی ده چې زید نومیږي و د اخوک مدلولیه هغه سړی ده چې هغه زید نومیږي. یعنی د زیدون و د اخوک د دواړې مدلول یو ده. و بدل البعض من الکل دا هغه وي چې مدلول د مطبوع د مدلول جز وي. لکه ضربت زیدن رأسه شه د زیدن چې کیم مدلول ده د ایغ زیدن مطبوع ده د زیدن چې کیم مدلول ده د ایغ جز مراد ده ځنه. یعنی د زیدن کیم سړی ده هغه سړی مدلول ده به د ایغ سړی جز مراد ده ځنه سر. او بدل استعمال هغه وي چې د مدلول یا هغه وي چې کیم شی د مطبوع سره متعلق وي. لکه صلبا زیدون صوبه دا زیدون چې ده دغه مطبوع ده و هغه سړی چې ده خاص چې زید یې نوم ده هغه سړی د زیدون مدلول ده و د مدلول سره متعلق جماد یعنی جماد د جماد زیدون نوم چې د کیم سړی ده د ایغ سړی نه کل ده و نه یجوز ده بلکې یو متعلق یې ده و یو بدل الغلط ته چې هغه ذکر کېږي وروسته د غلطی نه. لکه جاءنی زیدون جعفرون چې د متکلم نه څه غلطي وشوله پر تاک شه د ارتک کوین کې نوم یې یزل زید یید که بیا پاشه خطا شو چې نه زیدون خو نو جعفرون و. نو زیدون چې دغه مطبوع ده مبدل منه ده و جعفرون یې بدل الغلط ده. بیا مصنف دا خبره وکړه چې کچېرې بدل نکره وي و مبدل منه معرفه وي بیا د صفات روړل ضروری دي. لکه آیت شریف چې ده بن ناسیت ناسیتن کاذبه په دې شی تابع چې دا ناسیاتون ده مبدل منه هغه معرفه ده ان ناسیت الف لام په داخل ده. نو په دغه صورت سره به د بدل یو صفات یا روړ شي ناسیاتن سره کاذبتن ولا صفات روړ و کچره بالعکس وی یعنی مبدل منه نکراو و بدل معرفه بیا د صفات روړل واجب نه دی ونه په متجانسای نشه. نن د توابع اخری و پنځم قسم ده عطف بیان. عطف البیان تابع غیر صفة یوضح مطبوعه وهو اشهر اسم شیء. دا تعریف شو. عطف البیان تابع عطف بیان یو تابع ده غیر صفة چې غیر صفت ده یعنی صفت نه ده ازداد تابعون یو صفت شو یوضح مطبوعه ده دوام صفت شو. وضح یوضح توضیح وضاحت کرنا. عطف بیان داسې تابع ده چې غیر صفت وي و وضحی مطبوع خپل د خپل مطبوع وضاحت وکړو. وهو اشهر اسم شیء و دای مشاهیر د یو شي د دوه نومې ده د یو شي دوه نومې وي په هغه شي چې کیم مشاهیر وي هغه مشاهیر نوم چې هغه عطف بیان واقع کېږي. اسم شیء د اصل شو اسماینه نون د تسنیه د اضافت وجنه غورځیدله ده بیا اسمای جوړ شو. یعنی د سشي دوه نومې څخه اشهر چي اشهر وهو اشهر اسمای شیء د یو شي د دوه نومې څخه چې کیم ډیر مشهور تر وي. نحو لکه قام ابو حفص عمر رضی الله عنه و درید ابو حفص عمر رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسم کنیه ده. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دو و د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بچی و.
هغه په نسبت سره د دنوم ابو حفص شو. اس چونکه دا نوم یې مشهیر نو و یې نوم یې عمر یاده رضی الله تعالی عنه. اس ابو حفص و په عمر شه اشهر نوم عمر ده. نو د ابو حفص دای مطبوع شو و عمر یې تابع شو. ابو حفص یې معطوف علیه شو و عمر یې عطف بیان شو. یا دا ساویلا شي چې ابو حفص یې مبین شو. مبین بیان یبین تبیین فهو مبین بیان کرنے والا. اس د عمر یې بیان کای د ابو حفص. نو ابو حفص مبین شو و عمر یې بیان شو عطف بیان شو. دوام مثال یې روړل دا وقام عبد الله ابن عمر. د توابع 15 سره اقسام شه چونکه د اعراب مطابقت ضروری د تابع و هغه اعراب وی چې هم د مطبوع وي. اس قام فعل د پر فاعل په چارو نو ابو دا رفی حالت تا اسماء سته مکبره شه توسه ویلې دي چې رفی حالت کې په واو سره سي شا نو مطبوع یا مرفوع شو و عمرو دا غیا مرفوع شو. وقام عبد الله ابن عمر اس په دوغ دشه دا ابن لفظ روغله دا عبد الله دا مضاف الیه شو. موصوف ابن دا مضاف عمر مضاف الیه خو مضاف الیه خو مجرور وی کنه خو عمر چونکه غیر منصرف تا نو په دا وجه د بنده جار نه روغای جاری تابع ده د فتحه و عبد الله شه مضاف په اعراب په مضاف جاری شو دا مرفوع ده کنه ویل چې د کما فعل پر دای فاعل ده نو عبد الله چونکه موصوف واقع کیږي و مرفوع ده لہذا ابن عمر دا و صفات واقع کیږي. اعراب دوغ دشه په مضاف جاری شو نو د ابن ولا نون و یو بنده و زمار سی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دغ بچی یو نوم عبد الله دا او یو ابن عمر دا ٹھیک شلا. خو عبد الله بنده دای دمره مشهیر نه ده لکه ابن عمر بنده. نو عبد الله یش مطبوع و مبین و ابن عمر یش تابع و عطف بیان. ولا یلتبسو لفظا و دای یعنی عطف بیان د یلتبسو فعل ولا فاعل وشي عطف بیان و عطف بیان التباس نه کوي لفظا په الفاظ شه د بدل سره. دغه وضاحت پورې یو شعر وړل دا فی مثل قول الشاعر په مثال د قول د شاعر شه. دغه شعر په معنا یو ځله ځون پی کی چې وضاحت یې توکو. انا ابن التارک البکری بشرن علیه الطیر ترقبه وقوعا. ز زای التارک دا صيغه د صفات تو ترکا یترکو ترکن فهو تارکن چھوڑنے والا. البکری دا یو د پلوون نوم ده خو دا یا نسبتی دو پشه په دغه بکری نوم باندې دای مشاعر وو و بشر د خپل نوم وو. زه د داسې سړی ځای چې پرېږدوین کا ده د بکری بشر علیه یعنی سرنګ یې پرېښه ده چې هغه تکړه پلوون یې مړ که به یې پرېږدو. علیه طایرو ترقبه وقوعا. علیه په ده باندې الطایرو مرغون ترقبه انتظار کوي باب نصره رقبه یرقبو انتظار کرنا مرغون انتظار کوي وقوعا در پرېوتلی چې د ده په مړه لاش باندې مرغون ار پرېوځي دغه ته انتظار کوي. سمانه یعنی داسې حال شی پرېږده چې دنه لیا روح نه ووتله او مرغون په ونه شوته ناست سه پرې د ژمدینه روح وتله نه یې دمره پرې مرغون اخته نه ورسي چې کله روح ځنې پرواز وکړو بیا مرغون پر ټیل شي بیا خوري شکایي. یعنی دا شاعر صفات کوي د خپل ځون چې زه داسې بهادر سړی ځای. دا شعر مصنف د دې د وجې دغه روړو چې ځنه علما چې دي هغه دا مسلک ته چې توابع سالیر دي پنځه نه دي و د عطف بیان چې دا کیم پنځم مشهور و جمهور نحات بیان کړه ده دی وایي چې دا غیا بدل ده ځان ته ګوشي قسم نه ده. لہذا جمهور نحات بیا دغه شعر په دلیل شروع چې په دغه شعر شه چې د کیم یغه غلا ده د بشر دغه بدل نه ده د بکری د پورا دغه عطف بیان د بدل یې نه ده. لفظي فرق یې دغه ده چې د شاعر د شعر نه کیم ملیمیږي و دا مخشمه تاسو ته ویلي وي علما د قاعده
و د کلیه اریستل د پورا د فصیح شاعرونه د کلام استقرا کوي، تلاشي کوي، تجزیه کوي، بیا قوانین ځنې روبوسي. دغه رنګې چې کوم فصیح غرب دی د هغې د کلام نه هغې کومې مقولې راغلي بیا هغې شی دی چان بین کوي، بیا هغې نه د لغات و د کلیات دا په دا طریقه اروتلی دي. اس دا جمهور نحات په استدلال شه دا شعر روړله ده و دی دا ثابتایي چې دا عطف بیان چې دا د بدل نه ده، چې ځینې علما ویلي دي چې دا بدل ده و د مخکې چې د کوم البکري ده دا مبدل منه ده. اس علما دا شعر روړو و د شعر باندې غږیږي چې لفظي فرق بدل و په عطف بیان شه دغه ده. دا درې ټکي دي په دا شوی میشتو څخه غور کوي. الطارق، البکریه و بشرن. شایس د دغه مثال نه مراد هغه ترکیب ده چې په دشه د عطف بیان مطبوع هغه معرف باللام وي. عطف بیان بشرن ده و مطبوع یې معرف باللام ده، خو هغه مطبوع معرف باللام په خپله مضاف الیه وي د یو معرف باللام صیغه د صفات. صیغه د صفات بیا ورته وګورئ. دغه شعر شه کلیه دادو د عطف بیان بشرن مطبوع ده البکریه دا باندې الف لام داخله، یعنی مطبوع چې دا هغه معرف باللام ده و دای د معرف باللام مطبوع مضاف الیه ده، معرف باللام صیغه د صفات ده. التارک، ترکا یترکو ترکن فهو تارکون. سوچ میں ورسید بشرن عطف بیان د مطبوع معرف باللام ده و هغه په خپله یا مضاف الیه ده د معرف باللام صیغه د صفات. نو اس دغه تجزیه په نتیجه شه بشرن د بکری د پورا بدل نه واقع کېږي، نشي واقع کېدله. صیغه د صفات په دغه ځای شه الطارق تو په دغه ځای شه الضارب یې ارتلی شي لکه بل ترکیب وی دا شعر نه، لکه دا ترکیب چې روخله الضارب الرجل زیدون. زیدون چې شه دغه عطف بیان شه، الرجل د مطبوع شه معرف باللام ده و الرجل بیا مضاف الیه ده معرف باللام صیغه د صفات ده. الضارب الرجل معنا یې څه شله؟ و د الضارب و چې دغه تاسو ته پته یي چې صیغه د صفات باندې چې کوم الف لام داخل وي اخته وی الف لام اسمی اپ معنا د الذی وي، یعنی هغه وین کا د سړی ایره سالتا ګوریه الضارب الرجل زیدون، هغه وین کا د سړی زید دا، هغه الف لام مناوي هغه کاوه هغه وین کا د سړی زید دا. از زیدون په دغه ترکیب شه دغه عطف بیان شه و مطبوع مبین یې شه معرف باللام الرجل معرف باللام وی، دا معرف باللام مبین وی مضاف الیه وی د صیغه د صفات ته چې هغه معرف باللام وی. دا یې لفظي فرق شه د بدل و د عطف بیان په میان شه. و معنوي فرق دغه ده چې په بدل و مبدل منه په نسبت شه مقصود د متکلم بدل وی و په عطف بیان شه د نسبت نه مقصود عطف بیان نوی بلکې مطبوع. په عطف بیان شه مقصود عطف بیان نوی بلکې مطبوع مبین مراد ویزنه. عطف بیان خو صرف د مطبوع وضاحت پر ارسی لکه آغا جاء ابو حفص عمرو خو د ابو حفص وضاحت یو کو. الطارق چې مړی که د شعر شي چې کیم استعمال ده الطارق الف لام په داخل ده، صرف تارکون نه چې ته छोड़ने वाला مناو کې الطارق वो छोड़ने वाला پرېږدین کا، یعنی و یې زخمیه که په داسې حال چې دا یې مړ دین کا ده و وروسته بیا مړ شو یا ده، نو دا الطارق په معنا د قاتل شه. البکر چې دا د یو شهر نوم ده پلوون د دغه شهر استدین کو په د البکری شه یا نسبتی دو دا نسبت یې شو، خو البکری بنده دای مشاعر وو
د ده یو نوم و خو ډیر مشاعر چې و ادای په بشر باندې و و هو اشهر اسماء شیئن په مشهورتر نوم باندې یې د البکری وضاحت وکړ نو بشرین د عطف بیان شو. په دغه ځای باندې نن توابع سبق سره ته ورسېده الحمدلله.